السلام علیکم زما دوستانو کو تاسو چرته لیدلی وي تاسو په پلی سټور کې لګئ په ګوګل کې لګئ تاسو هر یو اپلیکیشن انسټالوئ او هغه استعمالوئ خو تاسو چرته په پیسو باندې یعنی مونږ په نغدو باندې چېرته هم اپلیکیشن نه دی اخیستی او نه به واخلو نو دا مفت والا اپلیکیشن چې وي نو په دې کې به خامخا څه نه څه خطره به په دې کې وي. زما دوستانو مونږ چې کوم اپلیکیشن هم پری انسټالو په هغې کې به څه نه څه فالټ موجود وي ستا د ناکامۍ دپاره چې ستا په موبایل کې څه وي. اوس د مخکې ورځو کې یو چینل هیک شوی دی د هغې چې چینل یې ورله هیک کو او هغې نه بعد یې هغه پاسورډ هم ورله چینج کو نو هغه وایي چې یاره ما پری وینډو انسټال کړې وه او ما زړه وینډو 7 استعمالوله کیدای شي د هغې د وجې زما دغه هیک شوي که ما نه چاله لیپټاپ ورکړی دی او نه مې چا نور څه داسې چاله کوډ خوړی دی خو هېڅ هم نه. دا په څه وجه دا په دې وجه چې مونږ موبایل کې داسې اپلیکیشن استعمالو چې هغه زمونږ نه څه نه څه زمونږ په موبایل کې د کور تصویران وي هغه زمونږ نه اخیستی شي یا نور داسې څه ستاسو پرسنل وي هغې تاسو ټول موبایل هیک کوي شي ستاسو آی ډي هیک کوي شي او د آی ډي دا مطلب نه دی چې مونږ یاره مونږ توکې جوړه کړل آی ډي پرېږدوه چې هیک شي د دې دا مطلب ستا آی ډي هغې په غلط طور باندې استعمالي هغې بیا غلط استعمال کوي نو غلط استعمال نقصان به ټول تا ته راځي. نو د دې ټولو اپلیکیشن دپاره یو داسې یو اپلیکیشن راوتی دی چې هغه به ستا دا موبایل 24 ګنټې په پروټیکشن کې ساتي یعنی دا به محفوظ ساتي او ستا څه دغه وي ستا ته څه خطره راځي هغې نه به تا بچ کوي. نو هغه اپلیکیشن زه تاسو ته اوپن کومه دا اپلیکیشن به تاسو سره کو نه وي دا به ضرور انسټال کړئ ځکه چې دا ستاسو موبایل دا چې دی 80% موبایل ستاسو کې ورکوي شي. نو زما دوستانو د دې نوم دی ایویسټ سیکیورټي دا چې دی ما ته اوس ریزال ایشو ما ته یو مسله راغلی ده وي دا حل که صحیح ده دا ما ریزال کړې لا نه ده او زه اوس رالم دې اپلیکیشن ته او لیکلي دي انټي تیفټ مطلب ستاسو مخالف څوک چوري کوي یعنی دا هیکران وي او دوی زما د دغه نه زما آی ډي هیک کوي زما څه داسې نور څه زما په موبایل کې وایرس زما موبایل ته راولي خلک وایي زما موبایل هینګ کېږي دا ولې هینګ کېږي چې دا اپلیکیشن انسټال کړي او هغه داسې اپلیکیشن وي چې مفت اپلیکیشن وي او هغه د وایرسونو ډک وي. وایرس دا مطلب نه دی وایرس هغه په خپله داسې یو پروګرامینګ لینګویج په هغې کې استعمال کړي هغې داسې کوډینګ کړي وي چې هغه ته انسټال کړي د هغې نه تا ته ډېر زیات ایډوانټیج راتلی شي. نو اوس په دې کې بیا دا چې انسټال کړې دا به تاسو داسې غونې انټرویو به ستاسو ته راشي دا اوس زما ته یو ایشو راغلی ده خو دا به زه بیا بل ټایم حل کوم صحیح ده. اوس په دې کې دا ټول آپشن دي صحیح ده. اوس په ټولو کې دا زه تاسو ته سباره کې لګیا یم دا به انټي تیفټ یعنی دا چې دی دا سیکیور ایټ لیکلي دي که ته میک یور فون ایون مور سیکیور ود انټي تیفټ نو د دې دا مطلب دی چې یاره مونږ ستاسو موبایل د نور داسې محفوظ ساتو د ستاسو مخالف چې څوک چوري کوي صحیح ده. نو اوس لیکلي سیکیور ایټ زه په دې باندې کلیک واخلم صحیح ده دو بیا به په کنټینیو باندې کلیک واخلم صحیح ده دو بیا به راشم سیټ په دا فن کوډ دی هغه به سیټ کوم صحیح ده. فن کوډ اوس زما دا جیمیلز دي اوس دا کم جیمیل هم زه استعمالوم زه به فار ایگزامپل دا خپل جیمیل استعمال کوم اوس وایي چې انټر نیو فن مطلب ستا څه فن وي هغه ته یوز که صحیح ده زه اوس دا یوز کوم صحیح ده زه خپل فن ما یوز څلور هندسې به تاسو داسې یوز کړئ چې تاسو ته یاد وي صحیح ده زما فن کوډ چې دی دا سیف شو صحیح ده. زه به اوس په راشم یو هوش اوس الو پرمیشن نسیسري پرمیشن زما چې د موبایل کوم څه دغه دی هغه به زه د هغې پرمیشن باندې زه ورکړم دا اوس دې ته ما پرمیشن ورکړو او دا ما دغه کو صحیح ده. اوس د دې ډیوایس پرمیشن چې دی نټ الاود ټولو کې ما الاود دی دا به دلته هم زه الاود کوم صحیح ده. پرمیشن به دوی زما نه پرمیشن اخلي چونکې دا پرمیشن به تاسو ورکوئ دا داسې تاسو په پلی سټور کې هم د دې سرچ کوئ شئ په پلی سټور کې د دې کومنټس وګورئ داسې به ډېر زیات داسې تقریبا 1% یا 2% کومنټ به داسې وي چې دوی له به یاره وایي چې یاره زما اپلیکیشن په دې موبایل کې زما موبایل کې کار نه کوي یا به داسې نور څه مسله وي صحیح ده. نور به داسې یو کومنټ به تاسو داسې وینئ نه چې یاره وایي چې یاره ما ته وایرس راغلی ما ته نور څه پروګرام راغلی دی نو دا به تاسو پرمیشن به تاسو نه واخلي صحیح ده. اوس وایي چې ټایم نو بس ټایم ټول چې کم ټایم دی هغې کې ما پرمیشن کو صحیح ده. نو زما دوستانو دا ډېر ښکلی ډېر سیف اپلیکیشن دی دا ضرور انسټال کړئ دا تاسو د وایرسونو بچ کوي تاسو موبایل ته څه وایرس راځي هغې کې به تاسو ته دا ښیي چې یاره ستا موبایل ته وایرس راغلی ستا موبایل کې دا هیکر لګیا دی ستا اکاونټ هیک کوي یا څه نور څه مسله وي نو هغې کې به تا ته پته لګي نو د هغې نه چې دې ته راشي نو دې نه ته خپل موبایل محفوظ کوي دې اپلیکیشن په ذریعه باندې. ها اوس وایي چې یاره ته د کوم ځای نه خپل دغه
اکاونټ نه مونږ دغه کوي چې یاره ستا اکاونټ په کوم ځای کې په لوکیشن مونږ ښو چې مونږ کنټرول کې وي. زه به فار ایگزامپل زه به فیسبوک ورکړم صحیح ده، چونکې ما سره دې وخت کې انټرنیټ نشته، ما ډیټا اف ته صحیح ده، نو زه به دا لیو دا به زه پرېږدم صحیح ده. ها اوس په سیټ ا پیټرن د دې پیټرن کوډ چې دی وي دا سیف که صحیح ده انټرفین زه به هغه ما چې اوس کنفین وکړم زه به هغه یوز کوم. اوس دا ما یوز کړو صحیح ده، دا به زه خپل چې ماته څه یاد وي زه به هغه ورکړم صحیح ده کنټینیو صحیح ده. دا اوس سیف شو، دا یو پکې پاتې شو، دا به تاسو صرف چې هغه اکاونټ سره دا کنیکټ کړئ چې ستاسو لکه دې تاسو سره کنیکټ کړو چې تا ته مسله راځي نو هغه به تا ته ډایرکټ په دې راځي لکه څه باندې چې تا دې سره کنیکشن کړی وي صحیح ده. بل تاسو ته راځي چې اکټیویټ ډیلی سکین، دا اکټیویټ دا په دویم نمبر چې کوم نوټیفیکیشن دی وي دا تاسو اکټیویټ کړئ چې تاسو ته روزانه بیا دغه راځي زموږ د غاړې تاسو ته چونکې دا خو ما تاسو ته یو فیر وکړو مونږ تاسو په دې کې مزید خپل اپلیکیشن چې هغه هم تعالی کوي چې مونږ لک سکرین ورته وایو دا او سوري اپس لک صحیح ده مونږ داسې دغه باندې دا تعالی لګوي شو چې زمونږ هغه اپلیکیشن به مطلب دغه وي سیف وي صحیح ده. نو هغه د نیټورک په ذریعه کېږي، دې کې بیا تاسو په خپله به پوهېږئ صحیح ده. رابیک شو اوس چیک ایپس لانچ پریویسی چیک، اوس دا ایپس تاسو ټول چیک کوئ چې دا د کم یو ایپس تاسو دغه نه وي ستاسو د استعمال نه وي، یعنې سره وایرس وي پکې څه مسله وي پکې، نو هغه به تاسو ته ډایرکټ وایي چې یاره دا اپلیکیشن ستا دپاره ناکامه دی دا ته مه استعمالوه، تاسو ته به صفا وي. اوس وایي چې چیک اټ دا څه ټایم تا چیک کړی دی، نو ماته ټوډے پرونی راته وایي چې پاتم تاسو چیکینګ کړی نن پکې لګیا صحیح ده. نو اوس دا ایشو زه حل کوم، په دې باندې ما کلیک واغستو، دا اوس ویب شیلډ از اپ انیبل به کوم زه صحیح ده پریویسی نوټ دا هم زه ایګری کوم اوپن سیټینګ دا مانه بیا څه پرمیشن غواړي دا به دلته آن کوم صحیح ده، دا به تاسو دلته آن کې تاسو په دې کې هیڅ دغه هم نشئ کوئ صحیح ده. اوس یو آر پروټیکټډ صحیح ده. اوس 345 آیټمز دي زما په موبایل کې او هغه سکین شول، نو زما دوستانو دا یو داسې یو یوزفول اپلیکیشن دی، دا زر تر زره انسټال کې خپل موبایل کې د وایرسونه وساتئ، کني بیا به وروستو ارمان کوئ او بیا خو چې اوبه چې د ورخه تېرې شي مشرانو وي نو بیا خو نه راځي. نو زما دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې مزید داسې معلوماتي ویډیو تاسو ته در رسیږي.